بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ جن دیکھے د رسول الله صلی الله علیه وسلم رښتینواله بیانې او بل دا پیغمبر چې کوم دعوت ورکړي دا حق دی او رښتینی دی د دې تابعداري وکړي. دلته الله رب العزت د پیریانو خبره کوي. ما سورۃ احقاف کې تاسو ته ویلو چې دا پیریان او شیطانان و مخ کې براتله غوږ به کې خو دې خبره به واورېدله بیا بخکه تراله دروغ به سره ځکړو او د کاهنانو په وخت کې به ورواچول. کاهنانو بیا بیان کړو نو ایو خبره او کې رښتیا او نور بدروغو د دې وی رښتیا په وجه بیا خلکو هغه دروغ رښتیا غړل. کله چې رسول پاک علیه السلام ته وحی شروع شولا نو د دې د برتل دا کنټرول شو چې بتله د پاسه با په شغلې راتلې. نو دی ابلیس مشر تراجمه شو او ورته ویل چې مون خو د برنه بند کړی شو. نو هغه ورته ویل چې تاسو وګرځئ زمکه کې دوه خبرې دي، یا الله د زمکه والا او ته د خیر اراده کړی دا یا د شر. وګرځئ دا خیر او شر دا معلوم کړي. نو وکاسان چې یا د نصیبینو یا د جزیریو دا حجاز مقدس تراله. نبی علیہ السلام د عکاظ میلې تروان دعوت په خاطر باندې مقام نخله کې حالتا د سحر په مانځ باندې ولاړ دی قران وایي بطن نخله چورته وایي صحابه ورسره دې مونږ ورته کوي. کله چې پیریانو دا واوره د شیطانانو دا واوره ده نو یو بل ته आवाज وکړي چې هغه نبی کارم دا معلومیږي. رال او کې ناست خپل منځ کې یو بل ته ویل چپ شي. قران واوره د وېسار نشو سم د سیخ خپل قوم په سلاړو چې هغه ته دین بیان کړي. نبی علیہ السلام ته دی وخت پورې صفته نشتا ترڅو چې الله سورۃ جن دا ولېګو او ټول حالات یې ورته مخې ته کې خدل. استاد سوچ وکي رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی واغه پیغمبر دی چې هغه شاعر خبر دا بعد از خدا بزرگ تو یہ قصه مختصر او داغه حالت دادی من دا خبره بار بار دی وجنه کو دا حالت من لیدلې دي د خلکو چې دی په د خپل پیرانو باندې په د خپل مليانو باندې په د خپل دیندارو خلکو باندې څومره خیال دي. منغو کم از کم چې دومره خوشي چې اصلاح د عقیده وشي دا ډیره خطرناک خبره ده چې عقیده خراب وي. خراب عقیده کې سوال نه پیدا کیږي د بخنه اعمالو کې کمې به شي وي. نو زمونږ دا ایمان دی چې یا خو به اول نه الله معاف کی رسول پاک علیه السلام به شفاعت وکي پاغه بخلاشي. کدا دواړه خبرې نوي او جهنم تلار شي نو د هغه ګناه په مطابق په سزا واخلي به الله راوباسي. خو چې عقیده بربادي دراوتو سوال نه پیدا کیږي. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. او نه خپل نمبر په چتاو نه پیرار څوک پیسې راکړي. من خپل ذمہ الله تخلاصو چې الله زما دغه وسوا دا مې کړی دا او خو هدایت او د خلکو اصلاح ستا کار چې کوي کني کوي. دا صورت ته تاسو به ټکی پټکی ګورئ دې کې ډېرې غنې مسلې دي او په هر مسله به ان شاء الله تاسو ګورئ تاسو زین ته خبر ورکته شي. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص پنوم د الله باندې چې ډېر زیات مهربان دی همیشه مهربان دی. قل او یا پیغمبره اوحی الیا ما توحی وکړه شولا د وحی نه مخکې پته نشته. اوحی الیا
او وحی کړه ته ویل شي دي انه استمع نفر من الجن چې یقینا شان داده واورید څکسانو د پیرانو نه نفر د دریو نه ونسا تر لاسو پوری د دې تعداد هغه وکسات مفسرین خودلې دي انه استمع نفر من الجن چې یقینا شان داده واورید نفرون سو کسانو د پیرانو نه څه شی قران استمع وایورید استمع وګی کې خدا چاہتا قرآن تا نفرون سکسان من الجن دے پیریانونا فقالو اولد انا سمعنا قرآن عجبا یقینا وارد منگا قرآن عجیبا یہ واجب کتاب وارد گوری دا کم لین راغلی دی صرفی سو آیات بی اوریدلی زکر سار مانزه که نبی اسلام دیرم بیلی دا اصل آیاتا دینا خزیت ندی خواه دتا طول قرآن ویلے کیگی د دې په وګم نه غري يهدي الى الرشد هدايت کوي الى الرشد کامیابی تا يهدي خونک الى الرشد هدايت تا دو معنی مې وکړي يهدي معنی هدايت کول چې هغه معنی هدايت کو رشد نه مراد کامیابی وي او که يهدي معنی وکړو په خودن اسرا خونه کوي الى الرشد په طرف د هدايت باندې فآمنا به من خو به سم دستی ایمان راوړ ولن نشرک بربنا احدا لومبنه اصلاحي سو شلرشتیا وای ولن نشرک بربنا احدا هیڅ ربا شریکونه ګرځو د خپل لفظ سره هیڅ څوک سنمنه ندی ویلي چې بوتان مو سره شریکو احدن ویل دي احد پیغمبر تم شامل دي احد ملائکه تم شامل دي احد ما تم شامل دي احد ژوند تم شامل دي احد مړی تم شامل دي احد سپوږمۍ تم شامل دي احد چې دې مسترګ تم شامل دي هیڅ ولن نشرک بربنا احدا او هیڅ رب شریک نه ګرځوم د خپل سره احدن هیڅوک وانه تعالی جد ربنا او یقینا شان داده دیر پورته ده شان در رب زمان او یقینا دیر پورته ده شان در رب زمان بعض خلق لنډه معنا دا کړل او بعض ترجمه کوي منګ ایمان راوړ پاغي باندې او ایمان هم راوړ پدې هم چې ډیر پورته ده شان در رب زمان متخذ صاحبه ولا ولدا ندنی ولی الله صاحبتن بی بی خزا ولا ولد او نازا ولی نبچه ندنی ولی بی بی او نبچه او نازا ولی وانه کان یقول سفیهنا دا ان تپینلسم نمبر آیات پوری دا دو ترجمه دي پینلسم نه اخوا به معنا بدلیږي ستاسو خو خلاند معنا کوي وانه کان یقول سفیهنا او یقینا ویل با بیوقوف زمنګ په الله باندې زیاتی خبره او دا دیمه ترجمه بیا ده سیدا وانه کان یقول سفیهنا او زمنګ یقین داغه پدی چې وو ویل با بیوقوف زمنګ په الله باندې زیاتی خبره وان ظننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذبا او یقینا من ګمان کاوه یا پدی باندې شهادت کوو چې لن تقول الانس والجن على الله كذبا چې هیڅ چریبا نه وای انسان او پیران په الله باندې دروغ او یقینا منګه ګمان کاوه او منګ د دې شهادت ورکاوه چې هیڅ چریبا نه وای انسان او پیران په الله باندې دروغ وانه کان رجال من الانس او یقینا وو سړي د پیر انسانانو نه يعوذون برجال من الجن پنا بیانی ولا پسړو باندې من الجن د پیرانو نه فزادوهم رهقا نو زیت کا غوی لره سرکشی دی آیات کی دو ترجمه دی وته ګورئ اوله مسله چې رجال من الانس يعوذون برجال من الجن سکسانو د سړو نه د انسانانو په پنانی ولا پس سړو د پیرانو باندې کله بچ دوی یو صحرا ته لاړو یو ناو ته بلاړو یو درې ته بلاړو او یره بسره پیدا شولا چې دلته پیریانی مونږ ته تکلیف راکې نو ویل به اعوذ بسید الوادي
پنانی سو په مشر د دې ناو باندې پنانی سو په مشر د دې میدانې باندې وسم باز خلک د څه کوي پیرانو ماماګانو مورې پیرې وځکاغه ته پیری ته ماما وای مخ ماما د مور ورته وایو دیم دا خبر کې پیرانو ماماګانو دیم پاغي باندې پنانی سي دا یوازې دغه زمانه خبره نه و دې زمانہ کې خلک دا کوي علاوه دا غینا حافظ ابن کثیر لیکلی چی وانه کان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا چې مخ کی زمانہ کې یو کس روانو په یو ناو کې او په یو صحرا کې پښپرال آلتا یو کس ته غړي چلې وسردي هغه سره د هغه شپون سره د شپرال نیمه شپه ده ګوري شرم خراغه د غړي نه یو بچي او تختاو هغه شپون یو د ماواز وکړ یا عامر الوادي جارکا اے د دې ناو مشرا د خپل گاونډي ته پوښتنه وکړه دا سړی وې ز اورم نو आवाज راغی یا سرحان خلصو اے سرحانه دا پرې دا چې ګورم د غړي بچي رو راغی دا شرم خرین پیری د ځان نه جوړ کړو بچي و تختاو چې کله دې سړی د دې ناو مشر ته आवाज وکړ هغه کشرانو ته چې راچا ځان شرمخ کړي هغه ته یې پرې دا حافظ ابن کثیر تاسو وګورئ دې ټول تفاسیر دا کیسه راخسته ده وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا او وسم دا کار کوي پیرانو ماګان استاد بوټي ما نه پیغام دا بوټي څه معنا ده پیرانو ماګان استاد بوټي ما به ډاډه ګرځي هغه وخت دا کار وسم دا کار هغه وخت دا کفر وسم کفر دیم ترجمه ته ګورئ فزادوهم کې دو ضمیر دي یو ضمیر د فاعل دی بل ضمیر د مفعول دی زادو کې دا و ضمیر د فاعل دی او هم ضمیر د مفعول دی نو دې کې دواړه توجیه کله چې فاعل څوک شي انسانان شي فزادوهم رهقا نو زیات ک دی انسانانو پیرانو لرا رهقان زړه ورتوب چې کله دوی پاغي باندې پنانه ولا پیران پیښه موږ نه ریږي نو هغه نورم په ځان زړه ورکړو فزادوهم رهقا نو زیات ک دی انسانانو پیرانو لرا زړه ورتوب او که خبر عکس شي فاعل پیران شي او مفعول څوک شي انسانان شي نو زیات کړي پیرانو او هم د انسانان لره حق سرکشي گمراهي نور په څه گمراه کړو وانهم ظنوا كما ظننتم دا وست پیرانو تقریر یو تا ګورئ وانهم ظنوا دا خپل دغه توای او یقینا دا انسانان چې وو ګمان کا ودوي کما ظننتم لکه چې تاسو ګمان کوي چاته پیرانو ته هغه ګمان څه دی الله يبعث الله احد چرا پا بنسي الله څوک لکه تاسو دا ګمان وو نو دغه سي د انسانانو دا ګمان وو ځکه ډیر انسانان دا به پورته کېدونه منکر دي کنه وان لمسنا السماء او یقینا منګه ما سکړو اسمان د دې مشه معنا هغه نه ده چې پلاس شعر خستل په لاس باندې معلوم اول دلته د مسی معنا تلاشی ده پلټنه ده نو منګه تلاشی وکړه د اسمان پلټنه وکړه د اسمان فوجدناها ملئت نو اومن د منګه هغه چډک راشه ویل حرسن شدیدا د چوکیدارانو سختونه منګه پلټنه وکړه د اسمان
نو اومن د منګه هغه مولیات چې ډکړې شوی دی حرسن شدیدا د څوکیدارانو سختونه وشهبا او د شغلونه وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع او یقینا منګا چې کیناستو به من حال د اسمان نه مقاعد للسمع باغ زینو د کیناستو کی د پار د وګي خودلو فمن يستمع الان نو څوک چې وکړي وسو یجد له شهاب الرصدا نو اممي د ځان د پار شغله تیارا اممي ځان د پار شهاب الرصدا شغله تیارا وأنا لا ندري او یقینا من چې ونه پویدلو اشر اريد بمن في الارض چې آیا د شر اراده کړی شوی د سمکه والا او تا امراد بهم ربهم رشدا یا اراده کړل رب د دوی یا اراده کړل دوی طرف د دوی رشدان د هدایت ګوري ما سورته کهف کې تاسو ته ویلو د دې بعض کارونه په دې زموږ ایمان دی چې خلی کې بدی پیدا کون کې الله دی خو الله ته نسبت کول د بدو کارونو دا د ادب خلاف په دې وجه حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي والخير كله في يديك او والشر ليس اليك خیر دا ټول ستا په لاس کې دی خو تا ته د شر نسبت کول نه دی پکار د شر نسبت تا ته نشي کېدلی ګوره دلته پیریان دي دوی څومره سنجیده دي اشر اريد دلته داسې نه وایي چې اشر اراد بهم ربهم داسې نه وایي هغه په صيغه مجهوله راوړه اشر اريد چې آیا شر د اراده کړی شوی دا بمن فی الارض هغه چاته چې پزمکه کې دي او دی بل طرف ته وګوره ام اراد بهم یا اراده کړل دوی تربهم رب دوی رشد د هدایت سکندونو مسلمانان دي خودم را سنجیده دي من بلوی سړی او د الله رب العزت بڑای چې بیانې هغه څه به وای چې ایران ورتلار شي ول الله بنده سوچ ورته وکړه وعنا من الصالحون او یقینا منګه چیو من الصالحون زین زمنګنا نیکان دي ومنا دون ذالک او زین زمنګنا سیوا دي لدینا زین په من کې څه دي نیکان دي او زین په من کې سیوا دي لدینا سیوا دي لدینا كنا طرائق قددا یو منګه جماعتنا مختلف لارو والا كنا ومنګه طرائق قددا مختلف لارو والا جماعتنا وأنا ظننا او یقینا من دا یقین درلود ان لن نعجز الله فی الارض چې هیڅ چره موږ نشو کمزور کول الله لاره پزماکه کې ولن نعجزه حربا او هیڅ چره نشو کمزور کول الله لاره پته اختصرا چې موږ ته وتختو و كنا طرائق قددا هم جماعتنا مختلف لاروالا وأنا ظننا او بشک من چو ظننا یقین کاو منگا ظن معنا د ګمان وانخست یقینا یقین کاو منگا الله نعجز الله فی الارض چې بشک چری نشو کمزور کوله منګ الله لره پزمکه کې او نشو کمزور کوله الله لره پته اختصرا په تخدید وسره چې وتختی وأنا لما سمعنا الهدى او یقینا من چې وو هر کله چې واورد منګه هدایت آمنا به منګه ایمان راوړ پاغي باندې فمن يؤمن بربه پس هغه چا چې ایمان راوړ په خپل رب فلا يخاف بخسا نو نبويریږي هغه د کمینا ولا رهقا او نه زیتینا وأنا من المسلمون او یقینا من چې وو زین زمنګ نه غاړې خودن کیو ومن القاسطون او زین زمنګ نه ظالمانو قاسطون کله دې مصدر راشي قسط به په معنا د انصاف باندې دی او که مصدر قسوط راشي به په معنا د ظلم باندې دی او ځینې زمنګ ظالمانو فمن اسلم چا چې غاړه کې خدا فاولائک تحروا رشدا نو یقینا دغه کسان چې تحروا رشدا سوچ کړل د هدایت قصد کړل د هدایت و اما القاسطون هر چې ظالمان دي فکانو لجهنم حتبا نو وی باغ د جهنم د پاره خشاک
دې ځه پوری دا یو لړو ترجمه اوس دې نه خپل لړلین بدليږي دا وان لو استقاموا دا عتب دې انه استمع نو معنا دا قل اوحي الي ورتوا ما توحي کړی شوی دا لو استقاموا على الطريقه کچری دا خلق روان شوی وي معنا پیران انسان روان شوی وي على الطريقه فسملار باندې لاس قینا مان غلقا نو خام خاص کولی به من په دوی باندې وب ډېری غدقن پرېمانه ما ان غدقا وب ډېری لنفتنهم فيه د دې لپاره چې واز موضوع لره پدې کې و من یورز عن ذکر ربه چا چې مخواړو د ذکر در خپلنا یسلک عذابا سعدا داخل بکې د لره عذاب سختا وان المساجد لله او یقینا جمعتون د الله دی یعنی ما تداوه شوی دا او ما تداوه شوی دا چې یقینا جمعتون د الله دی فلا تدعو مع الله احدا پس مرا بلی د الله سره هیڅوک جمعتون د الله دی د الله په جمعتون کې بل چاته چغه مو وای او دای په جمعتون کې چغه شروع کی یا محمد ان تولی کی یا الله یا محمد دا چغه نه دونه شي یا غوث الاعظم دستگیر یا عبد القادر شیئا لله ټول په جمعتون کې دنه شرک شروع کړي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ما ته دې وای شوی دا چې جمعتون د الله دی جمعتون کې بل چا د چنه نه وای جمعتون کې بل الله سره څوک نه راوړي ورپسې ګوري وانه لما قام عبد الله او ما ته دې وای شوی دا یقینا هر کلا چې ودرید بنده د الله يدعوه چراب علی الله لرا کادو یکونون علی لبدا نزدې دا چې شي دوی پاغه باندې راغون لبد راغون د دې پنځه ترجمه تر کوم بیل بیل توکید وي وانه لما قام عبد الله دا قول دې الله او د عبد الله نه مراد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او يدعوه نه مراد عبادت کول دي د الله يدعوه نه مراد منځ کول دي نو ما ته دې وحي وشولا چې هر کله وده د بنده د الله يدعوه چې عبادت کاو د الله معنا منځ کاو نو کادو نږدې و دغه پیریان یکونون علیه لبدا چې شي پاغه باندې راغون او راپړ د پاره دا ورېدو د چا د قران دا د دې جریان تیر شوی سره مناسب ترجمه ده دیم عبد الله نه مراد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او هر داعی د چا د توحید محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او هر داعی د توحید يدعوه په معنا د دعا باندې رابلل دا توحید تا او یکونون فاعل اغه مخالف خلق نو بیا معنا تا ګوري وانه لما قام عبد الله او یقینا خبر ادا هر کلا چې ودریږي بنده د الله عبد الله نه مراد هر داعی د توحید ودریږي داعی د توحید يدعوه چرابلی الله لرا معنا دعوت ورکي توحید تا نو کادو نزدې د مخالفین یکونون علیه لبدا چې شي په د باندې راوړ د مقابله لپاره چې غلې شګوره دا مسلې برابر نه کوي شته ودا اوس تک نشته درېمه ترجمه دا
عبد الله نه مراد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او يدعوه نه مراد هغه دعوت دی توحید ته. او د کادو فاعل چې دی هغه سری صحابه کرام. نو دی پیرانو چې د نبی علیہ السلام حالت ولیدو او د صحابه چې دا سم په پتنګانو سم په مینو، نو ولما وانه او یقینا خبره دادا لما قام عبد الله هر کله چې ودرید بنده د الله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی يدعوه چرابلی الله لرا، نو کادو نزدی ودا صحابه یکونون علیه لبدا چې شي په د باندې راغون د محبت توجنا د مینې د وجنا، د محبت توجنا او د مینې د وجنا. سلورمه ترجمه دا قول بیا د پیریانو دی. خدا هغه حالت ته چې د نبی علیہ السلام او داغه د مخالفینو لیدل دي، د نبی علیہ السلام او داغه د مخالفینو. نو سپیریان وای وانه لما قام عبد الله او یقینا خبر دادا هر کله چې ودرید بنده د الله يدعوه چرابلی الله لرا کادو نزيد د مخالفین یکونون علیه لبدا چې شي په دې پیغمبر باندې راغون د پاره د من کول د توحید نه. د دې واغه دې ترجمه فرق داو چې آلته د عبد الله نه ما هر داعی د تحلیل دغه خسته او ول دلته یوازې څوک دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. پنځمه ترجمه هغه دا قول د الله دی او د عبد الله نه مراد داعی د حق او يدعوه نه مراد دعوت حق او کادو مراد دین عوام الناس. نوس معنا تا ګوري وانه لما قام عبد الله هر کله چې ودرېږي بنده د الله مراد نه داعی د حق دی. يدعوه چرابلی الله لرا معنا حق خلق ته بیانې. نو کادو نزدې دا عوام الناس یکونون علیه لبدا چې شي په قبر داغه باندې داغه د مرګ نه راغونډو و چې دا عرسونه کیږي رښتیا چا په قبرونو کیږي د فرعون په قبر کیږي کله نیګانو بندگانو په قبر کیږي. نو یکونون علیه لبدا شي د عوام الناس په قبر داغه باندې لبدا راغون د جلسو د جلوسونو او دارنګ د عرسونو په شکل. نو به دا قول چا دی د الله رب العزت ته. وانه لما قام عبد الله او یقینا شان داده کله چې ودرېږي بنده د الله چې دعوت ورکړي حق ته نو کادو نزيد عوام الناس یکونون علیه ربدا چې شي په باندې راغون معنی داغه د مرګ نو سره په خبر باندې شي راغون شي او ملي ټیری پکې کوي. قل انما ادعو ربي ورتوا یقینا خبر دادا زرا بل مزمارب ولا اشرك به احد او نشرکو مد الله سره پر بالو کې څوک سره نشرکو. قل انی لا املک لكم ضرا ولا نشدا ورته وایي چې ما اختیار نه لرم تاسو ته پاره د ضرر د فکولو نه ده رشدا د فائدې رسولو یا د هدایت کولو چې تاسو په هدایت باندې روان کم او دارنګ کامیابی ته ورسوم. قل تورته وایي انی لا املک لكم یقینا ز مالک نه مستاز د پاره ضرر د ضرر ولا رشدا او نه د فائدې. قل انی لا یجرنی من الله ورته وای بشک از چې ما هیڅ چری با پناهی نشرا کول هیڅ چری پناهی نشرا کول ما ته د عذاب د الله نه احد هیڅوک ولن اجد من دونی ملتحدا او هیڅ چری با مند نه کړم سوا د الله نه زید پناهی ملتحدا زید پناهی الا بلاغا من الله ورسالاته مگر بچکی بما لرا رسول د پیغام او رسول د پیغام د الله او د پیغامونو د الله الا بلاغا مگر بچ کوي مالرا رسول د الله او د رسالات او د پیغامونو د الله دا یو معنا ده. دیم
الا بلاغا استثناء منقطع ده ما تاسو پناه نشي راکول او نه به چرته زیاده پناهي پیدا کوم لیکن زما کار څه در رسول د مسلې الا بلاغا زما کار دی لیکن کار زما رسول دي د مسلې او دارنګ توحید د الله ورسالاته او د پیغامونو د الله الا بلاغا للناس مگر کار زما چې دی لیکن کار زما چې دی هغه رسول دي د مسلې د الله د خوانه ورسالاته او د پیغامونو دغه ومن يعص الله ورسوله چا چې خلاف وکړ الله او د الله د رسول فإن له نار جهنم یقینا د پاره د ور د جهنم خالدین فیها ابدا همیشه وي پاره کې همیشه حتا اذا راو ما یوعدون تر دې چې کله وګوري هغه عذاب چې دوی سره وعده کېدل شي فسيعلمون من اضعف ناصرا نظر دې چې پوي بشي دوی چې څوک ډېر کمزور دی په اعتبار د مددگار سره واقل عددا او کم دی په اعتبار د شمیر سره به به تاسو ته پته ولګي چې څوک کمزور دی په اعتبار د مددگار سره او څوک کمزور دی په کم دی په اعتبار د شمیر سره قل ان ادري قريب ما توعدون ورته وای زنه پیغام چایا نږدې دی هغه عذاب چې تاسو وعده کړی شي ام يجعل له ربي امدا یا مقرر کړی دا دغه د فار رب زما امدن سمودا عالم الغیب پویدون کې دې پټول غیب فلا یظهر علی غیبه احدا نو نه خبرې په خپل غیب باندې احدن هیڅ چالرا علی غیبه د دې غیب نه مراد غیب حقیقی دی غیب حقیقی تشریح ما تاسو ته کړی و هغه چې داغه د معلومات لپاره هیڅ ذریعہ نه حواس نه عقل او نه چې دی وحی دې ته وایي غیب حقیقی الله په دې غیب حقیقی باندې هیڅ څوک نه خبري الا استثناء منقطع ده متصل نه ده وتګوري الا من ارتضى من رسول مگر هغه څوک چې غوړه کړی الله هغه لرا د رسولنا فانه يسلك من بين يديه یقینا د الله روان کی مخکې داغه نو من خلفی او صداغه نه رسدان تیار ملائکه نو د دې د ما قبل سره هیڅ تعلق نشته ذکر کړه دې تعلق د ما قبل سره پیدا شي نو فانه يسلك من بين يديه د دې کلام به ربط نه جوړيږي د دې وجنا د استثناء د منقطع دا یو اسم دی او د ذکر الا بمعنى د لکن باندې شو من ارتضى من رسول دای اسم شو او فانه يسلك من بين يديه دای څه شو خبر شو بیا معنا ته وګوري فلا يظهر على غيبه نو خبروي په غیب خپل باندې هیڅوک الا من ارتضى من رسول لیکن هغه څوک چې خوخي کې الله من رسول د رسول نه فانه يسلك نو یقینا دا الله روان کی من بین یدیه مخک داغه او من خلفه او رست داغه نه رسدا تیار ملائکه ناغه به د وخت حفاظت کوي ليعلم ان قد بلغوا رسالات ربهم د دې لپاره چې الله راخاره کی ليعلم الله راخاره کی د دې لپاره چې الله راخاره کی دا خبره ان قد بلغوا رسالات ربهم چې یقینا دي پیغمبرانو رسول دي پیغامونه در رب د دوی واحات به مال دیم او ګرا چول د الله په هغه سيزونه باندې او راګر کړی د الله هغه سيزونه چې دوی سره دي واحصا كل شيء عددا او راګر کړی د هر یو سيز لره پښمیر کې هر یو سيز لره پښمیر کې